پاکستان د ICC کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو عملیات پیلوي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د اپریل له 15 څخه د ICC کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د دویم پړاو عملیات پیل کړي. حکومت غواړي چې له دغه پړاو وروسته پاتې نور افغان کډوال هم له پاکستان نه وباسي. د پاکستان جنگ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په هغه ویډیویي لینک ناسته کې وشوه چې د پاکستان حکومت د کورنیو چارو سکرټر آفتاب احمد درانی د پنجاب ایالت چارواکو او د یاد وزارت یو شمېر نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. باوري سرچینو جنگ ورځپاڼې ته ویلي دي چې د فدرال حکومت په پنجاب حکومت ته د هغه افغانانو لیست برابر کړی دی چې د ICC د کډوالۍ کارتونه لري. د دغو افغانانو لیست به له پولیسو او نورو اړونده ادارو سره شریک شي. سرچینې زیاته کړې ده چې د بې اسناده کډوالو په څیر به دغه افغانان کډوال له نیولو وروسته د اخراج مرکزونو ته واستول شي او بیا به له هغه ځایه بیرته افغانستان ته وشړل شي. خو لومړی به دغو افغانانو ته خبر ورکړل شي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته وګرځول شي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د ICC کارډونو والا له پاکستان نه افغانستان ته وشړي او د دې ترڅنګ غیر قانوني کډوال به هم وویستل شي.